بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې سړی مسجد ته راسي، جماعت ولاړې، د سهار سنت یې نه کړي، په کار دا ده چې سنت وکړي او که په جماعت کې ګډون وکړي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې څوک مسجد ته راسي، په مسجد کې امام پر جماعت باندې ولاړ وي، نو دی دې وګوري که چیرې دی سنت وکي، د جماعت دواړه رکعتونه یا یو رکعت نیولی سي، نو سنت یې وکي په دروازه کې یا د باندې، بیا دې راسي په جماعت کې دې ګډون وکي. او که چیرې دواړه رکعتونه ځینې تېرېدل، بیا دې په جماعت کې ګډون وکي، سنت دې پرېږدي. فتح القدیر دوهم جلد صفحه 472، هندیه اول جلد صفحه 140، العنایه جلد دوم صفحه 249، فتح القدیر جلد دوم صفحه 472. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.